په دې نه بعد آیت الکرسی ده او مطلب دا دی چې د قیامت پر ورځ کې تاسو کامیابی غواړئ نو د دې کلمې لاندې به ژوند تیروي یا به بل فائدہ به دا ده چې الله او پیژنې بیا خرچه کوي نه که تاسو الله او پیژن د عقیدین برابر وي د خرچي چې به تاسو کوي الله به قبول کړي آیت الکرسی چې نو دا ډیر اوچت او عظیم آیت ته او بعض روایتونه کې دي ته ویل شوی د اعظم آیه په قران کې اوچت آیت هغه ده یو فضیلت دي د رسول صلی الله علیه وسلم فرض منځنه بعد یو کوئی د هر فرض منځنه بعد نو د جنت نه کم نه دي نو د مرګ د لاسه چې مرګ پرغه دی جنت ته لاړ شي د شپې چې سو کوئی او د شي د شیطان د وسوسونو ساره پوری بچ د ډیر اوچت آیت په دې کې د الله سبحانه تعالی 15 شنه زیات نمونه او صفاتونه بیان شوي په دې آیت کې دنه او موږ کله دې تفصیل شروع کول لازم چې دنیا درسونه بو کو خو دې تفصیل موږ نشو پوره کولای نو صرف مختصره فواید به بیان کو الله لا اله الا هو الله نشتی لایق د بندګۍ سوا د غنا الحي القيوم همیشه ژوند دی او نظام چلون کې دی همیشه ژوند دی ځکه خو نظام چلون کې دی د مې ساتي او چې همیشه ژوند دی نو څنګه به نظام همیشه چلولې ځکه که په الله باندې خوب راغی نو د دنیا د نظام به درهم برهم شوی دار څه به دړي وړي شي نو په الله باندې خوب نه راځي ځکه خو نظام چلی د هر څه لا تاخذوا سنه ولا نوم نرانی سیاغلرا پرکالی او نخوب له ما في السماوات وما في الارض داغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه سوک دی هغه کس چې سفارش وکړي د الله په دربار کې مگر په اجازه د سره بغیر د الله د اجازه نه څوک سفارشونه نشي کولای نو د پیغمبران کولای شي چې الله اجازه نه ورکړي سفارش کولای شي نشي کولای سفارش ته پر دوه شرطونه لازم دي کته سو د غواړي چې تاسو د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سفارش خصوصا زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب شي نو دوه خبرې لازم دي اولنې د الله اجازه ته پیغمبر ته دویمه د الله رضا کېده دغه کس نه د چا د پاره چې شفاعت کی او الله نه رضا کیږي مگر د موحد انسان نه او چې سره قبرونو ته پروت او باباګانو ته پروت او قبر پرست او پیر پرست الله خو دې نه راځي کی نو د دوه خبرې لازم دي د الله اجازه هغه چاته چې څوک په سفارش کوي او د الله رضا د هغه چا د پاره چې د چا د پاره چې په سفارش کوي الله دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کړي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم پویږي الله باغ چې مخکې د خلکو دی او هغه چې ورستو دی د دوینا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء او نشیرا ګرولې دوی هیڅ یو شی د علم د الله نه مگر باغ چې الله یو وړي چې الله موږ ته خبر نه کړي موږ پویګو به نو موږ د الله علم نشو راګرولې موږ د الله علم نشو راګرولې او ځکه خضر علیه السلام او موسی علیه السلام چې کله په کشتی کې ناسو نو مرغه یا مرغی رالو د دریاب کې د مکو حدیثي ولا ورو چته کړه هغه ته خیال دی یو خیال مې موسی علیه السلام ته وی زما استاد علم مثال په مقابله د علم د الله کې هغه دغه دی چې د مرغی چې کوم یو برو چې دغه د زما استاد علم دی د باقی چې کوم پاتې شي د الله علم دی د دوی علم د الله د علم په مقابله کې د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو نو څوک به د الله د علم راګیر کی
ومګر هغه ورسره چې کوم ته الله خولره وسع كرسي السماوات والارض پراخد کرسی د الله اسمانونو او زمکته دي کې ډېر اقوال د مفسرینو چې کرسی څه ته وایي راجح قول دا دی والله اعلم د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما تفسیر دی چې د کرسی نه مراد د الله د قدمونو ځای دی عرش د الله تخت دی د تخت لاندې بیا د قدمونو ځای دی او حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی دا کرسی دومره لوی ده د قدمونو د ځای چې کوم د رب العالمین د قدمونو ځای کټول زمکه او اسمانونه راجمه کې او پغې کې واچي نو دیسی واړه دی لکه یو بنگړې چې روالي وړکه اونته کې او غټي صحرا ته گزار کې نو دا بنگړې غزمه کې اسمانونه شو او دا صحرا د الله د قدمونو ځای شو دومره فرق دی بکی بیا رسول سموي او وی کرسی به د عرش په مقابله کې دي سیدا لکه بنگړې چې روالي او دغه ته گزار کې او د عرش قدر رسول سموي خو به الله ته معلوم دی نو څنګه چې الله د شان سره خای د الله تخت عرش دی چې باغی باندې الله سبحانه وتعالى مستوی دی باغی له پاسه دی او د الله د قدمونو زی د ذکر باز خلک کله چې آیت الکرسی وسع کرسی السماوات والارض خپل ترجمه ولا کې چې کرسی اندغه کرسی د کوم چې عام استعمالي د ذکر د کرسی نه مراد د الله سبحانه وتعالى قدمونو زی دی ولا يؤود حفظهما او نستړي کې الله لري حفاظت دې دوانو وهو العلي العظيم او غډیر چت ډیر لوی دې د دې نه بچ رقم آیت ته د دې شان نزول دی چې انصارو کې بعض خلک دي چې خپل بچي يهوديانو لور کړیو ته کې دوی يهوديانو متاثر وي د دوی سره کم څه کم کتاب خوشتي آسماني کنه علما پکشتي نو بیا چې کله دوی مسلمانان شو يهوديان د مدینې نه وتل رسول سمو شړل نو دوی د خپل بچي واپس راوستونه د بچي نه راتلو او وی چې موږ د چا سره خوشاله یو موږ د يهودو سره خوشاله یو الله وی لا اکراه فی الدین نشتی زور په دین کې یعنی په دین قبل ولو کې بچا زور نشتی ځکه چې دین واضح ہے و دې کې اشکال بزړه کې راځي چې دلته الله وی زور نشتی بل طرف دوی جهادونه کوي چا سره دې جواب شته چې یو ځکوي وی زور زبردستی نشتی په بل ځکه وی جهادونه کوي نو به جهاد ولې منتخي او دا جواب لګ نږدې دی چې دا جهاد د دې لپاره نه لري چې په خلکو زور زبردستی وشي چې دین ته داخلي شي د جهاد د فساد ختمولو لپاره دی جهاد د څه لپاره دی فساد د ختمولو لپاره اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله جهاد د دې لپاره وی چې لازم په اسلام کې نه نوځي نو بیا رسول الله مجاهدینو ته دا خبره ولي خو وی چې کله تاسو لاړ شي نو درې خبرې به وته وکي چې یا خو مسلمانان شي یا بس کوي جزیه ورکوي او یا به jihad کو کبل پر زور زبردستی وې نبی او بګی د درې خبرې نه چلی دي خو به رسول الله ویل چې ورځي او جنگ وسره کوي د ته پوښتنه دي مکوي په دې کې ته یو فائدې خبره بیان کوم دوه قسمه خلک چې دغه د نظریه غلطه ده اولنی هغه خلک چې هغه دوی چې د اسلام نوم د جنگ او د جهاد ده فقط او دویم غلطی نظریه ولا هغه دي چې بس اسلام نوم د پستو خبرو ده جهاد د سرشتینه نو دا باز چې سره کینی د جهاد نه علاوه بل ټکي بیانې نه نستا په ذهن کې د خاکه جوړ شي چې د اسلام نوم د توري دی اسلام نوم د ټوپک دی او د جنگ جګړې دی بس هغه نور سره چې کینی کله جهاد بس تو کوي په باندې لري راځي هغه دای نه مانی
دا دوانه غلط دي. ولې غلط دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم جهاد او دعوت دا یو ځای کړی. کوم ځای کې چې جهاد ته ضرورت راځي هلته به جهاد کې، او په کوم ځای کې چې دعوت ته ضرورت راځي هلته به صرف دعوت کې. یوازې دا دین ګوره په جهاد نه دی راغلی په توره، او یوازې دا دین ګوره په دعوت نه دی خور شوی. د دوانه شریک شوي دي. څه جهاد او دعوت، د دوانه یو ځای د کارونه به رواني، جهاد او دعوت. دا نشي کېدی چې یو طرف ته صرف وړي. رسول صلی دعوت هم کړی، رسول صلی جهاد هم کړی. ښه د رسول صلی چې مکه کې 14 کاله تیر کړي دي، هلته جهاد کړی، هلته دعوت کړی. بیا مدینې ته چې راغلی دی جهاد هم کړی دی، دعوت هم کړی. نو په دې خبره پوه شوئ؟ دا د بعضو خلکو غلط سوچ دی. لا اکراه فی الدین، نشتی زور په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، یقینا ښکاره شوی دی هدایت د ګمراهۍ نه. فمن یکفر بالطاغوت، نو څوک چې انکار وکړي د عبادت د غیر الله نه، ویؤمن بالله، او ایمان راوړي په الله باندې. دې کې خیال لې د ایمان نه مخکې دا خبره کړې ده چې طاغوت نه انکار وکړي. او طاغوت هغه چاته ویل کېږي چې د الله نه علاوه د هغه بندګي کوي. موږ چې دا کلمه وایو څنګه کلمه وایو؟ لا اله، اول پکې نفي ده، الا الله بیا اثبات ده. نشتی معبود په حق باندې، ختم، مگر یو الله. نو دې ځکه هم دغه وایي اول به انکار وکړي بیا به په الله باندې ایمان راوړي. اوس یو سړی دی ایمان راوړی په الله باندې چې الله د زموږ خالق دی او رازق دی، زما په ایمان دی، زه دا خبرې منم. خو دومره ده چې دا پلانې بود دیم څه بد خو نه دی. دا خلک چې بندګي کوي دې څه بد خو نه دی. دې سړی دا سړی مسلمان دی؟ نه دی مسلمان. ولې؟ ځکه چې د په انکار د طاغوت نه دی کړی، د عبادت د غیر الله نه د انکار نه دی کړی. اوس دا نن سبا دا مرض هم راوتی دی، وایي ټول ښه دي. څه دي؟ ټول ښه دي. هلکه وایي ته څه له تنګول کې؟ مشرکین غریبانان وایي چې د قبر ته سجده لګوي، خو د الله رضا غواړي. هندوان چې بوتانو ته سجدې لګوي، خو هغه وایي چې اسمان والا اوپر والا هغه الله یادوي. شیعګان چې دا صحیح دي او دا صوفیه ټول صحیح دي، بس غلی کېنه، دعوت مه کوه. منګه دا وایو چې لازم به ته انکار وکړې د غیر الله د بندګۍ نه، چې غیر الله دپاره بندګي نشي کېدی، بیا به په الله باندې ایمان راوړې. نو دا خبره به بیا د ایمان به بیا ستا برابرې. فقد استمسك بالعروة الوثقى، یقینا د منګولې ولګولې پکړې مضبوطه باندې. څوک چې انکار وکړي د طاغوت او ایمان راوړي په یو الله باندې، نو د منګولې ولګولې په د اسلام په مضبوطی کړۍ باندې دی به چرته هم نه خرابي. لا انفصام لها، چې نشتی ماتېدل د دغې کړۍ. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی ډېر پوه دی. ښه چې د ایمان دې راوړو نو د دې ایمان څه فایده ده، او د دې کفر څه نتیجه ده؟ الله ولي الذين آمنوا، الله دوست دے دا کسانو چې ایمان راوړي دي. يخرجهم من الظلمات الى النور، روباس یغوی د تیرونا رڼا ته. د فائدې د ایمان الله به تا روباس د تیرونا سته رڼا ته، او سره به مرګرتیا کوي. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، او کسان چې کفر کړي دي دوستان دغوی شیطانان دي. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وباسي دوی درنا نتیرو تا. الله وروباسي تا د تیرون رڼا ته، او شیطان به تر وباسي د رڼا نه د تیرو طرف ته. اولئک اصحاب النار، دا کسان نور والدی هم فیها
خالدون دوی باغی کی همیشه. وستدین بعد الله سبحانه وتعالى مثالونه راوړي چې چې چا سره مرسته کوم مرګرتیا کوم نو زه څنګه غل عزت ورکوم او زه څنګه دغه مدد کوم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه آیت نګوریا کستا چې جګړه کړي و د ابراهيم عليه السلام سره په بار درب داغ کې د سوکو نمرود جګړه اوسره کړي و په بار د الله کې او مسلمان او موحدي دي چې د په هر ځای کې د خپل رب توحید بیانې او دفاع کوي نو خلک وسره په دغه موضوع کې بحث مباحثه کوي. دا خو امام الموحدین او د موحدین امام د موحدین مشر نو نمرود له دعوت ورکو چې الله یو دی دا شرغه بندګي وک هغه سره په دې کې ماریزي شروع کړي. دې ماریزو وجه سوا ان آتاه الله الملك په دې وجه چې ورکړي واغت الله بچای خپل بچای د لاسه په غرور کې راغلو. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت کله چې ابراهيم عليه السلام زما رب خو هغه څوک دی چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي. دا دعوت دی چې ابراهيم عليه السلام قال نوحي وأميت اغوي زوم ژوند کول او مړ کول کوم. ابراهيم عليه السلام زماره به کوي دوی زیکو اوس په دلایل خي په دې خبره ابراهيم عليه السلام په دلایل خي چې زماره به کولای شي تني شي او دې په دلایل خي نمرود چې زم کولای شي. ناوله خبره داوی ابراهيم عليه السلام کړي نمبر دا غره چې هغه دلیل وخی. قال إبراهيم وإبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يقينا لا ولين ورد مشرقنا فأتي بها من المغرب نتير ولاد مغربنا فبهت الذي كفر نغلی پاتی شو کسی کفر کړو. مناظره ختم شو. اوس نمرود ته وګوره دی ونی ته مناظره کینو اله بلا ابراهيم عليه السلام سره کینو خو امام الموحدین دی داغه سره څنګه مناظره کی په یو خبره کې راټینګ کو الله وی د مشرق نور راولي زته د مغرب نه راوخی جواب. او بعض علماء چې دوی د یو بل سره بحث دي شي وکړو. ابراهيم عليه السلام ته چې زما رب ژوند کول مړ کول کې دغه د غزم کولای شم نو یو کس چې په هغه باندې پانسي حکم ختلو هغه پرې خو او یو کس چې هغه بي ګناه او غیره ونه هغه پانسي ور کړو ګوره دغه مړ کېدو ما بچکو او د ژوند دیو ما مړکو. نبی او ته دویمه خبر ابراهيم عليه السلام دغه وکړه نه بدی کې به دی غلې شو. والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نکي قوم ظالمان ته. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها یا آیتان دلی دلی پشان داغ کس چی تیر شو پا یو کلی بانده او اگر پریوته و پچتونو خپلو. دا واقع دا وزیر علیہ السلام دا چی دی پا یو کلی بانده تیر شو بیت المقدس پا خواه که او دا ظالم باچا بختنصر دا کلی و دا علاقه طول وران کردی نو د پزړه کې دا خبر رااله. قال وید ان يحيي هذه الله بعد موتها پس طریقه به را ژوند کوي دلرا الله ورستو د مرګ د دینه دا لقب الله به څنګه را ژوند کوي. نو دې کې د انکار نه کوي ګوره تعجب کوي. لکه مثال کې موت مخبري ته لړ شو ودري ته ګوره الله به مړی څنګه راوچته. نو مطلب دا نه چې موت د دین انکار کوي چې لکه موږ دا خبره نه منو نه موږ منو خو تعجب کوو چې د الله زورور بچا دی
چې د مړي په خاور کې خوري شي د الله بیا را پاسي فاماته الله 100 عام بس مړ وسات الله د سل کاله ثم بعث بير پاسو قال كم لبثت الله ورتوي سمر وخت تیر کړو قال يا لبثت يوما او بعض يوم وخت تیر کړو ما یو ورځ یې سد ورځي سل کال ورو د پروت او چر پاسید نه وی چیر یا ورځما او یا نیمه ورځما سبحان الله سل کال ګره دې روغ جوړ پروت او په دې سل کال کې څوک زناور د خواله نه راغله او خوراکي تازه پروت د سره انځري ځان سره راغسته و انګوري راغسته او یو وړغونته کې مشکیزه او سره لوخه او سره باغی ګزان لا تسکو سامان راغسته په کې پیم پراتو نو څنګه چې ډیره پاسې دو چې وی کتو نو غتازه انځر او انګور او پي او قشن ګرم د پراتل حکم خرچ او سره نو هغه خوري شو او د الله خوري کو دي لپاره چې دته به خي نو د اخري ختم شو په دې کې بل حکمت الله ورته دا وخوا چې هغه کم شي چې زر خرابيږي هغه پروت دی او هغه کم چې زر نه خرابيږي هغه ختم شي په کار غوډه چې انځر او انګور او بلک سات کې خرابي پي چې دا خراب شي زر او کم چې خرابې دول هغه د روغ رمټ پراته دي او کم چې ډیر وخړولې شي هغه ختم شي نبی الله سبحانه وتعالى خرچ لغم را ژوندې کو او دی واپس خپل کلی ته لاړ وی چې کلی ته لاړو نو کلی ته خلکو ته وی چې زو زیر یم او دغه نوسی چې دغه سپینګری شي او د قشن زوانو په کوم حال کې چې دی او د شیو هم قشانو ويخته تورو دو دا خلکو دې تسلی ونو خبرې کی او زیر خو د نن نسل کله مخ کې غیب شي او دغه نوسی دی او دغه زامن دی او زامن مړ شي دی په کې ته وسوست تراله ته چې دغه ما وزیر بیا دغه یو بل خبره ده کته وی چې دغه زو وزیر یم نبی یو نه خبر مونږ ته خې ناغو ته س وزیر علی السلام د تورات یاد ته یاد دی هغه ته تورات خو ماته یاد نو بوخت نصر خدغونه تورات غ نسخه سیزلې وی کنه دور بیا تورات ولیکو نو ته پتوري چې دادې نو چې کله ولیدا چې سل کال دی ودو او وسراغه او بیا د چې د تورات غ نسخه ته یاد ده نو بس داریک يهودو د الله زوی وليذ بالله دغه نه دوی د عقیده جوړ شو قال لبثت يوما او بعض يوم هو يغا وقت کړه د ما یو ورځ یا س د ورځي قال ورتل بل لبثت 100 عام بلکې تا خو وخت کړه د سلکاله فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى نو ګور خوراک خپل او اسقاق خپلته چې نه دی خراب شي وانظر الى حمارك او ګور دی خپل خرته ولنجعلك آية للناس او دې د پاره چې منګ وګرځو ته نه د خلکو د پاره وانظر الى العظام او ګور ډکوته كيف ننشزها چې څنګه را پورته کوو منګا ثم نكسوها لحما بیا غندو منګا غیتا غوخه فلما تبين له نو هر کله چې خخکار شو غته دا حال د هر څه چې ولیدو دخلینه دا ټکی وته قال ويا اعلم ان الله على كل شيء قدير زپویګم چې یقینا الله بار سباندي قدرت لرونکې ده دا د الله خپل طاقت خو او د دې نه بعد دریم مثال هغه د ابراهيم عليه السلام دی
چې الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلکو څنګه مرسته کوي او بل دا چې الله خدا نیکان خلک راوباسي د تیرونه رڼا ته نو بیا د نیکانو خلکو د کوشش چې د ایمان زمونږ خډیر شي او د ایمان ګوره کمیږي ډیری د دې په یو ځای باندې ولاړ نه دی او که په یو ځای باندې ولاړ وي لکه څنګه چې بس گمراه خلک وي چې ایمان په یو ځای ولاړ لې نو بیا خو د جبرئیل علیه السلام ایمان او زمونږ ایمان فرق بګشتي یو شان دي دغه هم په دغه ځای ولاړ زمونږ هم ولاړ زمونږ ایمان د ابوبکر صدیق رضی ایمان به یو شان شو نه فرق اوس تاسو لري درس ته نشي په دې کې زمونږ د ایمان کیفیت بل شان دي به چې خپل کورونو ته لړ شو به د ایمان کیفیت بل شان شي نو د ایمان کمیږي زیاتیږي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب ارینی کیف تحیی الموتى ای رب زما او خیمت چې څنګه ته ژوند کې مړی قال ولم تؤمن الله ورتوي آیت ایمان لري قال بلى ويغا ولنا ایمان لرما ولكن ليطمئن قلبي مگر دې د پاره چې مضبوط شي زړه زما ایمان می خډیر شي د نیکانو خلکو کوشش چې زمونږ د ایمانونه د ډیر شي زیات شي مضبوط شي ابراهیم علیه السلام خو شک نه کړي او رسول هم سوی وای که څوک دا وای چې ابراهیم علیه السلام شک کړي دی بیا خو شک ته مونږ ډیر نږدې وي داغه نه یعنی که ابراهیم علیه السلام شک کو داغه په شم موحد سره شک کوي نو مونږ خو به شکیان یو نو چې مونږ شک نشو کولای نو ابراهیم علیه السلام به څنګه شک وکي هغه دې لپاره نه خو دې لپاره چې زوینم چې رسول می خم مطمئن شي او د ایمان می خډیر شي قال فخذ أربعة من الطير وی ورته الله نور واخل سلور د مارغانونه فصرهن إليك نو ټوکړي ټوکړي کاو بیا چکنی کا د ځان سره ټوکړي ټوکړي کا چخ میده کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بكيدا بهر غربان دي داغينا سيسا تسلور وانا مرغان با يوزي ميدكي او بیا بدا دا عیسی بدوی راغو خبروالي او تقسیم به کې په سلور غرونو او سرونه به د ځان سره ونیسي ثم دعون بیاوازک غویتا یأتینک سعیا راجبتا تا پمنڈا چې څنګه ابراهیم علیه السلام आवाज وکړ سلورونو مرغان هغه غوخه او چې سو په خپل راتلو دي سر پورې بلګي دي په دې کې دا فائدہ بعض مفسرین دا ذکر کوي چې دا مرغان چې سلور کمو دا کم یو طاووس او یو کوتره وا یو قارغو او یو چرګو دا سلور درانی ویلو یو طاووس بل کوتره او بل قارغه او چرګ نو په دې کې دا فائدہ بعض علما ذکر کوي چې یو سړی غواړي چې زه یقین ته ورسم او یقین مې ډیر شي لکه ابراهیم علیه السلام چې یقین ډیرو نو د دې سلور مرغانو د خویونو نه بزان ساتي اسنګه په چرګانو کې شهوت ډیر دی چرګانو کې شهوت ډیر دی نه د شهوت کارونه بزان ساتي لکه دې نیم سره صرف د شهوت او شهوت په کارونو پورې خته دویم په کوتره کې غفلت ډیر دی غافلې پښو بیگ د مملکت بسروي نشي نه ته بزان غافله کینه بلکې ته به ویخه د اخرت ته پر او په تاوس کې ډول ډيري خولې نه ته به د خایس پورې نن خلې چې صرف د قده چې زما مخ خېستخ کوي او زما بدن خېسته او زما کپڑا او لباس خېسته بلکې د اخرت بم سوچ کې سلورمه قارغه کې دا کار دی چې د په مردارو پسې ګرځي نو تاسو په حرامو پسې نه ګرځي پوښي به فائدہ باندې کنه چې کله د علم په مجالسو کې نه د فائدې به ته ملو شي د دې سره اسمان نه د جبرئیل علیه السلام په واسطه به تاسو نه راځي وحی چې دغه بند شوی ده اخیری پیغمبر راغلی او بل پیغمبر دغه نه بعد نشته نبی دغه میراث ته علما سره
نه که تاسو دا خبري معلومول غواړي لازم به د علماء په مجالسو کې کېنئ هغه سره بلګه سخت تیروي موږ د درس لګوګه شکل نه کړه خدا د دې لپاره چې را فائدہ مونږ ته ډیر شي موږ دا وایو چې کم سے کم لګي خبري خو به کې مونږ وکړو ځکه که وخت لګي نبي به صرف ترجمه کوو مخې ته بزو باز ملګری او به پوه نشي الله سبحانه وتعالى دې مونږ پوه کړي واعلم ان الله عزيز حكيم او پوه شي چې یقینا الله زور او حکمت والده وسدين بعد الله سبحانه وتعالى د انفاق طرف ته ترغیبات بیانوي ځکه چې ما ویل اکثر مخکې چې د مسلمانانو اقتصادي نظام به په دې بیانېږي اقتصادي نظام به په دې برابرېږي چې کله دوی د الله په لار کې خرچه کوي او تجارت په صحیح طریقو سره کوي او د سود د نظام نظام ساتي نو له دوی بچکیږي د دوی اقتصاد په برابرۍ د ټولي خبرې به اوس راځي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال دا کسانو چې خرچ کوي مالونه خپل بلار د الله کې کمثل حبه پشان د یوې دانې ده انبتت 7 سنابل چرا زرغنی ووگی فی کل سنبلت 100 حبه بحر وگی کسل دانی دی والله یضاعف لمن یشاء او اللہ زیادی چال رچی واری والله واسع علیم او اللہ پراخ پزل والا پوهده دا مثال دا خلکو د کم چې خرچه کوي الله په لار کې څنګه حاصل دی چې یو دانه ده او په صحیح او مزیدار زمکه کې دی وکړله نو د دینه به سو وږي پیدا شي او په هر وږي کې سل دانی دي نو سو دانی شوي وسوا بیا چې تر ولګي د وسو دانی په خولي مزدار زمکه کې وکړي نو بیا ګوره چې هغه به څومره دانی به پیدا کوي نو کو دا کرونده ته جاری وساتله او دا کار دی جاری وساتو نو بی حساب بشماره نیکانی به ته وګټي او الله وی چې والله یضاعف لمن یشاء ډیر لږ زیات ورکوم چاله چې زو غواړم الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل بلار د الله کې او دې ځکه الله ادب بیانوي چې خرچه به څنګه کوي هغه لپاره څه پکار دي کوم شروط دي ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بیا نور پسې کوي په د خرچه پسې زباتناونه تکلیف ورکول دا د مسلمان صفت ده چې خرچو کې نو بیا زباتنه کوي نه زره دا خبرو کوم ځان سره یاد ساته کله چا سره دی خکړی نو یېری کا او چې چا د سره خکړی دی نو ګره چې تیر نه کی دا ډیره اهمه قاعده او فائدہ او د درنو خلکو خوې مسلمانانو خوې داري کله چا سره دی خکړی نو هغه په دی وخت یېر کا او که چا د سره خکړی نو ګره هغه چې د مرګ پورې یېر نه کی دا درون سړي اخلاق دي سپک سړی هغه دی کچر د تاسو سره معمولی غونډه کې منډه واله دا غي د لاسه په شرمونو او شرمای زه په زه به یادې مو سره دا منډه واله او مو سره دا کړیو بل د سپک انسان هغه بیا د خپل خوب بدلی ته نه شي چې ما د سره منډه واله د ما سره کوي نه ته مسلمانی د الله د رضا لپاره ته منډه والی د خرچه دی کړی ده بس د دې بدله د چانه غواړه د الله نه غواړه نو من کې دا مرزوم دی که معمولی خفګان نشي یاره د دنه زما دا تمنوا نو ستاسو څه تموا وي زما دې تمو چې دی ما سرم ډیری منډه وځي ما سرم ډیری منډه والی نو ته دې ته نشي دا منډه دې ډیره پروا خزه دې سره منډه واله نو ګورستاغه هغه مهنت او کوشش لار ختم شو ځکه چې هغه کوم بدله چې تا غوښته هغه ته ملو شو او ته د آخرت بدله غواړي نو که تاسو صدقه ورکړي الله وی چې بیا به اثباتین
ضرر رسول به پکې نه دا شخص ذلیل کول به پکې نه ځان به لوی نه غني لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره اجر دی پنځ درب دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبي سير بدوی باندې او نبدوی غم جنکی قول معروف ومغفرة نیک ویناو بخان غرد خیر من صدقة يتبعها اذى غرد داغی صدقینا چی باغی بسی ضرر ورپسی پوشی بدی خبره قول معروف وینا نیکا او ماب کول غردی دا آغا صدقون چی بیزباتی مطلب څه جوړ وینا نیک وینا ده چې سړی پتا به راغی او ته دوی چې مالا سراکا ته بخکلی اخلاق باندې وي ضرور ما سره نشته والله دې استمرستو کی یا هغه مثال کې سختیو کی چې نه مال براکه او کله کله دا سوالګرو په سړی پورې ونخل ته معاف کیو زیاته وسرهونه کې ورته ضرور ما سره نشته الله دا خبره کول چې ما سره نشتی په خطرې قبانی د دین غوړه د چې توله پیسې ورکو به اثباتي د زمون په خلکو کې دا مرشتي یو خو زمون خلک دې غټه صدقه نه ورکي که صدقه ورکي سو وړغونته کې نو بیا دغه وړغونته کې صدقه م یادې نو دغه کسته مونږ چې الله بنده د دین خداو چې ته دغه سړی تخکلی خبره کړې بخانه دي کړې نو دا واستاسه څه پیدا وکړه پیسې د نمو لګې دي ثواب د تم ملاونه شو مجرم شو ځکه چې داغه په ذلیل دي کو اسړې د بشرمونو او شرمو والله غني حليم او الله بحاجت دې صبرناک دې بحاجت لري الله دې صدقو د ضرورت نه لري چې ته اثباتي بیا يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ما بربادوي صدقي خفلي بزباتنا وبزر وركول سرا كالذي ينفق ماله رئاء الناس پشان دا غچا چې خرچ کوي مال خپل د پاره د خودري خلقو ته منافقان هغه د خرچې د لپاره کې چې خلک صرف ویني ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان نلري په الله باندې او بورز د آخرت باندې فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب بس مثال د پشان دی او اور کانی دی چې باغی باندې خوري فاصابه وابل نور سیاغی ته تیز باران فترکه صلدا نپریدی دغه کانی خویا او صفا الله وې د کوم خلکو چې صدقې نه قبليږي د دوی مثال دا دی چې دوی وته ډېر بغټ دغه پراته دي په ارمانونو په امید دي چې الله به موږ له دارا کوي موږ له ودارا کوي لکه په کانی لپاسه چې خاور پرته وي نه دا خاور څه ده هغه د خلکو غ صفاتونه دي او د دوی غ امیدونه دي د قیامت پورې چې د هر سره ښکار شي لکه باران پیو شو ناکانه څه شو صفا پاتې شو د دوی غ صدقې د دوی غ ارمانونه د دوی غ امیدونه غر سره ختم شو لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر بني دوی په هیڅ شی باندې دا غینا چې دوی کړي اس بوت ملونش والله لا يهدي القوم الكافرين او الله هدايتنا كي قوم كافرون وتا دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو 200 شپېته نمبر باندې با اکتفا وکړو ان شاء الله سبب د 215 شپېته نمبر آیت نه شروع کو الله سبحانه تعالی دې موږ په قران او حديث باندې پوښ
والله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي قرآن او حديث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.